درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډکه ویډیو لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یو سړی قصه کوي او وایي زما ژوند له نن څخه 40 کاله مخکې هغه مهال له منځه ولاړ، کوم وخت چې ما خپله ښکلا له لاسه ورکړه. ما او ښکلا له یو بل سره ډیره زیاته مینه درلوده. پر یو بل باندې له خپل ځان نه هم تیر وو. په یو لرې کلي کې مو ژوند کوو. ښکلا پردی نه وه، بلکې زما د کاکا لور وه. هر وخت چې به مې غوښتل نو د ښکلا لیدو ته به تلم او د ښکلا دیدن به مې دورایه کوو. کله چې مونږ غوښتل له یو بل سره واده وکړو، نو هماغه و چې د ښکلا ورور زموږ د واده مخه ونیوله. د ښکلا ورور غوښتل چې ښکلا د ډیرو پیسو په بدل کې خپل یو ملګري ته ورکړي. کله چې زه د دې هر څه څخه خبر شوم، نو ښکلا ته مې وویل آیا ته په رښتیا له ما سره مینه کوې او یا که دا هر څه دې صرف د خولې خبرې دي؟ ښکلا وویل زما په زړه کې د هماغه کوچنیوالي څخه ستا مینه وه او تر ننه در سره د خپل ځان څخه هم ډیره مینه کوم. ورته مې وویل که داسې ده نو له ما سره راشه، دواړه به یو لرې ځای ته وتښتو او یوه خوشحاله زندگی به پیل کړو. خو ښکلا ته خپلې حیا او د مور و پلار عزت دا اجازه ورنه کړه چې د خپلې خوشحالۍ لپاره د مور و پلار خوشحالي واخلي او د هغوی عزت له خاورو سره خاورې کړي. ښکلا راته وویل که مو قسمت کې یو ځای والی و، نو د دنیا هیڅ قدرت به مو له یو بل څخه جدا نه کړي. خو که زموږ قسمت کې یو ځای والی نه و، نو که د دنیا هر کونج ته هم وتښتو، که نه نو بیا به هم له یو بل څخه جدا شو. 3 کاله وروسته یې ورور ښکلا واده کولو ته مجبوره کړه او ښکلا هم د خپلې کورنۍ د عزت ساتلو او خوشحالۍ لپاره واده وکړ او د تل لپاره راڅخه جدا شو. خو ما تر ننه د ښکلا مینه په زړه کې ساتلی. 40 کاله مې د ښکلا مینې سره یو ځای ژوند وکړ. تر ننه زه د هغې په نوم او په مینه ژوندی یم او پاتې ژوند به هم د هغې په مینه تیروم او دا مینه به تر ګوره ځان سره د تورو خاورو لاندې وړم. نو درنو لیدونکو، رښتینې او پاکه مینه په هیڅ ډول سره له منځه نه ځي، بس صرف پالل غواړي.